أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزتمند مسلمانانو ورو دا نن ستاسو په دې کلي کې دا کوم مبارک تقریب جوړ دی او دا پروګرام جوړ شوی دی دا زمونږ د محترم رور حافظ بشیر جان ارمانی صاحب دا محترم ترور دا وفات د ایصال ثواب په سلسله کې جوړ شوی دی. باران هم وریږي یخنی هم ده خو بیا هم ستاسو محبت او خصوصا د حافظ صاحب د مینې او د محبت د وجې نه زمونږ د ټولو دا ناسته چې دلته ده په دغه مینه او په دغه محبت کې پروردګار دې د دې ثوابونه خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمله مرسلین او بیا د دې محترمه ترور الله دې د هغې په روح باندې ورسولي کړي. حافظ بشیریان صاحب خو زمونږ رور دی او حقیقت دا دی په مونږ ډېر ګران دی او په دې وجه را باندې ګران دی نه مو د کلي دی نه مونږ د کلي یو نه مو د کلي لیدی دی خالص په دې بنیاد مو ورسره مینه ده محبت دی چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت خوان دی او دا ما وختي مو اوس هم ویم چې زما څوک صفت کوي زما به خوښي او چې ستا څوک صفت کوي ستا به خوښي. د رسول الله مبارک چې څوک صفت کوي د رسول الله مبارک به خوښي. نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډېر خشته او مزیدار اواز باندې زما د ده نعتخواني ډېره خوښه ده. په کوم انداز چې دی د نبي علیه السلام صفت کوي په اشعارو کې صفت کوي نو جناب دا ډېره لویه د فخر او د سعادت خبره ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه به د پیغمبر علیه السلام صفت کو نعتونه به وي مونږ چې نعتونه ورته وایو او شعرونه به وي او تاسو یقین وساتئ احادیثو کې راغلی دي چې نبی علیه السلام مبارک به صحابو ته حکم وکړ وی دا منبر ورته برابر کې او حسانه په دې منبر کېنه او شا به لګیا اوسه دا نعتونه وایه او بیا به ورته نبی علیه السلام دعا کوله وی شا به ته شعر وایو ان جبریل معک جبریل علیه السلام دې ملګری دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي چې د الله رسوله که دې خوښوي چې ستا د دشمنانو بد وویم د هغوی مذمت وکړم په شعرونو کې د هغوی بدي وویم قریش چې کوم دی هغه خلق چا چې په نبی علیه السلام لومبي وخت کې ایمان راونړه د مکې خلق او هغې خلکو به نبی علیه السلام پسې په شعرونو کې لګیا او بدې ردې به یې وی د هغې د شعرونو جواب کوم او هغې پسې زه شعرونه جوړوم او برابروم یې د عربو هسې اشعار خوښو. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل کیف بنسبی زما نسب سره به څه کوې ځکه چې ته هغوی یادی خو زما نسب به یادېږي زما قوم به یادېږي ما به یادی هغې سره به څه کوې وی د الله رسوله
لأصلنک کما تصل الشعرة من العجین وی تابت داس محفوظ اساتم لکه ویخته چې د اوړو نه سړی وباسي او په هغې پورې پوټې اوړم نه انخلي وی داسې برتې بچو ساتم تا ته ستا نسب به نه یادېږي او دغه قریش درته برابروم ځکه چې دوی ستا بد وي په شعرونو کې زه ورپسې جوړوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته بیا اجازت ورکړه منبر به یې ورته سماو او حکم به یې ورته کو چې شابه دا شعرونه وایه او بیا هغه چې د نبي علیه السلام کوم وصف او کوم صفت کړی دی یو دوه شعره درته د هغه ویمه د حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه وی واحسن منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وی اے پیغمبرہ نبی علیہ السلام ته مخامخ وی ګورې مخامخ ورته وی د شپږ شلې کاله عمر د حسان ابن ثابت رضی الله عنه شپېته کاله په کفر کې تیر کړي دي او شپېته کاله په اسلام کې تیر کړي دي نیم عمر کفر کې تیر شوی دی شپېتو کالو چې دی مسلمان شوی دی بیا شپېته کاله په اسلام په مسلمانۍ کې تیر کړي دی یو سل شل کاله کې وفات دی. وی واحسن منک لم تر قط عینی وی ما په دې خپلو سترګو د الله رسول ستانه خشته شخصیت بل نه دی لیدلی او دا حقیقت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پشان ښکلی شخصیت په مخ د ځمکه ګورې نه دی تیر شوی. دا درسته خبره ده دا ثابته خبره ده. الله چې نبی علیہ السلام له باطني اوصاف او ظاهري کوم صفتونه ورکړي په مخ د ځمکه دا په چا کې هم نشته. صحابه چې د هغې دا حسن بیان کوي شمایل وګورئ تاسو د نبی علیہ السلام صفت د سترګو مبارکو د روزو مبارکو د پوزې مبارکې د غوږونو مبارک د رنګ مبارک د غاښونو مبارک د ګیرې مبارک د ویښتو مبارک او د هغه د چال او د هغه د قدم داسې صفت په مخ د ځمکه چا کې هم نه دی تیر شوی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی خلق وی چې د یوسف علیہ السلام حسن زیاتو په نبی علیہ السلام باندې او ځکه چې د مصر ښځو چې یوسف علیہ السلام ته وکتل نو لاسونه یې پرې کړل. تاسو ته معلومه ده زلیخې پسې خلکو پراپیګنډې کولې او ته په غلام باندې عاشق یې او ستا په غلام باندې عشق دی ستا مینه د یو مرئي سره ده د غلام سره ده. هغې وی دا خو واقعي ما له لوی پیغور دی ما ته خلک پیغورونه راکوي چې غلام سره مینه ده په غلام باندې عاشق یې په غلام مینې وی ولېږه د دې خو که زه ووایم چې زما دا غلام ډېر خشته دی او ډېر خوبصورته دی خو دوی یې نه مني. خامخا سړی پیغور ورکوي د عزیز مصر د لوی وزیر ښځه ده او ته په خپل مرئي باندې مین یې او په هغه باندې عاشق یې. لویه ډوډۍ جوړه کړه میوې یې کېښودې خانکونه او پلیټونه یې کېښودل چړې او ورسره یې کېښودې چې ځکه میوې سره خلک چاړه ږدي دوی ته یې خورئ. هغې ډوډۍ موړه وخوړه هغې نه پس میوې راواغېشتې لاس کې میوې دي او چړې ورسره دي. وقالت اخرج علیهن یوسف علیہ السلام ته وی راوځه پې چې د میدان ته یوسف علیہ السلام راووته او د ښځو ورته وکتل وی دا زما هغه معشوقه ده چې چا باندې زه مین یم چا سره مې مینه ده. خو چې دی راووت قرآن حکیم کې الله فرمایي فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. چې وی کتل ورته دومره د هغې په زړه کې هغه محبت او مینه راله چې ګوتې ځان له پرې کړې چا ګوته زخمي کړه چا لاس زخمي کړه وینې ترې روانې شوې او دا لک دی او دا خو ډېر لوی شخصیت معلومیږي دا خو چې ته غلام خو دی خو دا خو څه ډېر لوی شخصیت دی د دا مخ او د دا شکل او حسن او خوبصورتي دا لاسوک دی لاسونه یې پرې کړل حاش لله باس الله زمونږ توبه ده الله د هر عیب نه پاک دی چې مخلوق دومره خشته پیدا کوي پروردګار به څومره خشته وي انسان دومره خشته پیدا کوي چې لوی الله به مې څومره ښکلی وي. ما هذا بشرا دا انسان نه دی زلیخې ان هذا الا ملک کریم دا فرشته ده فرشته او فرشتو کې هم د ډېر لوی عزت او منتخبه فرشته ده. نو د یوسف علیہ السلام چې ولید د مصر ښځو نو ګوتې یې پرې کړې. نو عائشہ صدیقہ فرمائی افسوس خلق وی چې یوسف علیہ السلام خشته او دا حقیقت دی قرآن حکیم کې ثابت ده احادیثو کې ثابت ده نبی علیہ السلام فرمائی نیم حسن الله ورکړو لیکن
عائشہ صدیقہ فرمائی رضی اللہ عنہا وی که د مصر ښځو زما محبوب لیدلی وی د لاسونو په ځای باندې بیا د خپل زړونه ورته پرې کړي نه دی لیدلی زما محبوب قسم په الله فرق دومره یوسف علیہ السلام حسن خشتاو مزیدارو ظاهر کې چې بچاو قتل فوراً به سر کاو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن هغسې نو یکدم چې بچاو لیده یکدم بچاو قتل حسن بخ نظر راته خو چې څومره به دې ورسره ناسته زیاته کوله نو هغومره به حسن زیات په نظر راته یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا او د هغې دلیل درته زه ووایم تاسو ته وایم صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین آیا د نبی علیہ السلام په محبت کې خپل سینې او خپل سرونه او خپل پلاران او خپل بچی او خپل قومونه او خپل لاسونه قربان کړي دي که نه دي قربان کړي دا حقیقت دی نو حسان ابن ثابت وی احسن منک لم تر قط عینی ستا پشان خشته شخصیت زما په دې سترګو ما بل څوک نه دی لیدلی واجمل منک لم تلد النساء اے محبوبا اے ښکلې پیغمبره چرته ستا غوندې ډولې شخصیت مور نه دی راوړی او بیا څه وی خلقت مبرئا من کل عیب وی د هر عیب نه پاک پیدا هیڅ عیب در کې نشته چا کې حسن اصل عیب وي که نه رسول الله مبارک کې هیڅ قسم عیب نو خلقت مبرئا من کل عیب هر عیب نه پاک پیدا او بیا حد کوي حد د نبی علیہ السلام په صفت کې کأنک قد خلقت کما تشاء وی داسې پیدا لکه ځان چې د څنګه خوښ وقته پیدا شوی ځان چې د چا خوښي څنګه شکل یې خوښي دا یو انتها ته رسېدل دي ځان خو د خلقو داسې خوښي چې وي زما نه زیات خشته بل څوک نه زما پوزه زما سترګې زما لاسونه زما اواز زما حالت هر څه د خلکو نه خشتی وی کأنک قد خلقت کما تشاء داسې ده لکه چې تا ځان څنګه غوښته نو الله همغسې پیدا کړې دا د حسان ابن ثابت صفت دی نو دا چونکې هغه هم د نبي علیه السلام صفتونه به کول نو بشیر جان پورې خبره کومه مې والد صاحب تا مې وی مې تم د سعادت خاوند دی ښه انسان دی ټیک ته په سترګو خدای نابینا دی خو شکر د زړه کې د نبي علیه السلام مینه پرته ده او د نبی علیہ السلام صفتونه کوي د هغه شعرونه وایي د هغه مدحه کوي یقینا ګورې چې کوم نعت خوان دی او د نبی علیہ السلام صفت کوي نعت وایي په ما خوږ لګي د الله شان دی ما ته دا ډېر خوږ لګي نو د دې د محترمې ترور هغه د ایصال ثواب په سلسله کې دا پروګرام جوړ شوی دی زم دې موقع کې یو دوه درې خبرې درته عرض کول غواړم رونو انسان چې الله پیدا کړ مرګ له پیدا دی بس دا دی یو انسان نه وای چې در په دنیا کې همیشه جم دی مری به خامخا مرګ به لازمن راځي او که زه راته ډېر دلایل د قرآن نه او د حدیث ته ویم که نه نو ډېر دلایل دي او که دلیل نه ویم نو ته یې منې نه پورې به ما ته څوک داسې ونه ښایې چې هغه پیدا دی او هغه به نه مري هغه پیدا دی او هغه به جمدی وي همیشه سوا د رب العالمین د ذات نه خو ټولو نه غټه خبره ستا او زما را تسلی دپاره دا ده لو كانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول الله فیها مخلدا که دنیا د چا لپاره دوام لرلی او دنیا کې یو انسان همیشه جمدی وي نو هغه شخصیت په دنیا کې همیشه جمدی وي د چا د برکت نه چې رب العالمین ما او تا ته او دې دنیا ته د اسلام او د هدایت دا رڼا ور نصیب کړې ده داسې ده که نه هغه شخصیت به همیشه جمدی وي په دنیا کې چې هغه شخصیت ته مرګ راغی انک میت وانهم میتون افئن مت فهم الخالدون اے دا اللہ رسولہ تب هم وفات کېږي او ستا دا امتیان به هم وفات کېږي دا کیدی شي چې د مرګ دا سقه د تاله راشي ترې دې دنیا نه بلې دنیا ته سفر وکې بل مور راوړې د جمدې پاتې شي الله وایي هېڅ کله دا نشي کېدی ټوله دنیا به مري هېڅوک جمدې نه پاتې کېږي خرونو مرګ موت تا ټولو له راځي مرګ نه پس د الله ذوالجلال سره زمونږه ستاسو د ټولو ملاقات به کېږي داسې ده او که نه ده الله د ملاقات نه څوک بچ کېدی شي نه اوس دنیا کې چې دې څه کړي دي که ښه دې کړي دي او که بد دې کړي دي اینې غوندې به راته د الله د ملاقات په وخت کې دقسې مخامخ شي اینې غوندې یو شی باندې د رب العالمین نه پټ نه نو ستا د کامیابۍ د الله په دربار کې د ادرېدو سره چې الله ته ودرېږي او ته وایې یاره زه دې په هغه امتحان کې کامیاب شم زه دې ناکام نشم زه دې ذلیل نشم زه دې رسوا نشم او د الله په مخ کې دې زه رب العالمین ته ملامته نشم نو یو رکوټې غوندې نسخه درته ښیم
پوټینۍ غوندې نسخه درته ښیم که هغه نسخه تاسو استعمال کړه هغه ما استعمال کړه انشاءالله چې د دنیا د دې زندګۍ چې څومره اعمال دي دا د الله دربار ته وړی او الله ته مخامخ کېږي انشاءالله سرخرو به پکې ګرځې کامران او کامیاب به پکې ګرځې هغه نسخه څه شی دی وروڼو هغه دا ده چې ته خپل زړه کې دا خیال راولې دا سوچ راولې دا فکر راولې چې په دا لوی میدان کې به د الله سره مخامخ کېږم الله ته به ودرېږم ما نه به الله تپوس کوي دا یره چې ستا زړه کې راشي بس واما من خاف مقام ربه د چا په زړه کې چې د الله ته د ودرېدو متعلق یره راله یره یا الله تا ته به ودرېږم یا الله تا خو ماله ډېر لوی نعمتونه را کړي دي الله ایمان غوندې عظیم نعمت ته را کړی دی خدای ته به ما سره څه کوې تا ته چې مخامخ شم حساب کتاب به را سره کوې الله که په حساب کتاب چې خو ډېره ګرانه خبره ده په حساب کتاب خو ستا د یو نعمت شکریه ټول عمر نشم پوره کولی الله تا سره به زه څه کوم نو چې دا یره دې پړه کې راله نو الله و یو جنت خو څه کوي چې برغ برغ جنتونه درله درکړو دا حقیقت دی دا یره پړه کې راوستل پکار دی چې دا دې راوسته دا د کامیابۍ لویه نښه ده او لوی دلیل دی یو بادشاه تیر شوی دی هارون الرشید بادشاه مشهور بادشاه تاسو به نوم هم اورېدلي او ښه سړی تیر شوی دی یاره نیک سړی و ځکه دغه زمانه کې لوی لوی جلیل القدر لوی لوی ائمه ابو یوسف رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه امام ظفر رحمت الله علیه امام شافعی سے رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه دغه بزرګانو زمانه ده د دې هارون الرشید یو ښځه ده هغې ته زبیده وایي د دې ښځې سره ډېر زیات محبت دی او ډېره مینه ده تاریخ لیکي وی دومره مینه یې وره د خپلې ښځې سره چې دا هارون الرشید به ناست او دې هارون الرشید به چېته فیصلې به کولې په دربار کې نو وی ده به د پردې شاته ځان ته ښځه کېنولې وه دا زبیده او ورته به یې وی ته ما پسې شاته کېنه نو که چېرته زه مسله کې خطا شوم او فیصله کې خطا شوم نو ته دې دا لاس زما په دې شا د پردې نه هغه غاړه ایږده نو چې ستا لاس زما دې شا سره لګېږي نو زه به برابرېږم ما نه به غلطي نه کېږي دومره مینه او محبت او تاریخي خبره ده زبیده هم ډېره نیکه ښځه وه مکې مکرمې ته یو لوی نهر راوستی دی نهر زبیده ورته وي نهر زبیده اوس هم د هغه نهر آثار شته د مکې د عرفات نه تر مزدلفې او مینا پورې لږ لږ آثار د هغې اوس هم شته دی دا نهر راغلی دی عجیبه ده که نه یو خوب یې لیدلی و او د هغه خوب په وجه باندې دې ته بیا علماو دا تعبیر ورکړه چې تا نه به الله د مکې مکرمې د اوبو خدمت اخلي نو دې هغه نهر راوستو تاسو ورونو یقین وساتئ اوس په نهر نشته وچ دی مکه مکرمه کې خو اوبه بلکل شته دی نه او بیا ګیر چاپېره چې کوم دریاب دی نو هغې هم ترخې اوبه دي صرف د زمزم اوبه دي نورې پکې نشته خوږې اوبه لیکن دا نهر چې دی راوستی دی دا د یو غر نه راوتی دی عرفات سره او په مینا کې په بل غر کې ورننوتی دی په دې لاره به خلکو اوبه اخېشتې د دنیا دا غټ غټ ساینسدانان او انجینیران نه دي اوسني ما یو تاریخ کته هغې ورپسې تکل کړی دی تر ننه پورې دا چا معلومه نه کړه چې د اوبه راغلي له کوم ځای نه دی دا تلې کوم خوا دي خو یو غر نه چې نه لښتې راوښکې دی په بل غر باندې لښتې وردننه شوی دی خدایه دا راغلي له کوم ځای نه دي د اوبه وې کوم ځای دا تلې کوم خوا دي غیبې شوې کوم خوا دي اگر چې اوس اوج دی خو هغه زمانه کې دا د هغې نه یو خدمت رب العالمین اغېشتی دی دا ښځه خاون یو بل سره د شپې ناست و هغه خپلې ګپې شپې لګولې خامخا د ښځې د خاون خپل منځ کې تعلقات دي خبرې کوي د مینې خبرې کوي یو بل سره پکې اکثر روان هم شي ښځه خاون سره یو بل سره روان شو چې روان شو نو دا چې څومره د ښځې د خاون مینه زیاتی که نه دارنګې بیا دي یو بل سره آزاد هم لږ زیاتي نو دا ښځه ورته په غصه کې غصه شوې ده د خپل خاون هارون رشید ته زمړه وایي دوزخي ته خو دوزخي یې هغه هم پرې غصه شوی دی ښه تا ما ته دوزخي وایي جهنمي دې راته وایي که زه دوزخي یم او جهنمي یم دی الفاظو د هارون رشید نو ته په ما په دریو طلاقو طلاق یې ځه خو نه خبره وختله اوس دا طلاق معلق طلاق ورته وایي چې یو ښځه مثلا خاون ښځې ته وایي چې که دا کار دی وکړه نو ته طلاق یې نو که هغه کار یې وکړه نو طلاقېږي به که دی ورته ووایې چې پلار کله لاړې نو مثال په طور دا یو مسله ده نو تا ته به دا طلاقي نو که هغه لاړه نو طلاقېږي به ده دا خبره وکړه که زه دوزخیم دا لفظ استعمال که هارون الرشید نو ته یې په ما په دریو طلاقو طلاق یې چې خبره د له خولې نه ووتله دی هم ستومانه و ښځه مو یارېده هو دا څه شو جړه باندې شپه تېره شوه سهار وختي هارون الرشید
د خپلې زمانې چې څومره علماو راوی بلل صاحب دغسې یو مسله راته پېښه یو غلطه مو د خولې نه وته ده خو ګورې پام کوئ د طلاق د دې لفظ نه ګورې ځان ساتئ ښه الله دې هر مؤمن مسلمان د دې نه وساتي دا خطرناک شی دی ښځه که د یو څپېړه وواله او خوږ شوه نو ډاکټر له به یې بوځه جوړه به یې کړي جوړه به الله به یې جوړه کړي غاښ یې ووته یاره خدای به بیا هم جوړه کړي خبرې دې ورسره بندې کړې روغه به دې را شي پلار کره درنه لاړه یاره جوړه به دې وشي خو که دا طلاق دا سیستم پکې راغی که نه نو ځان دیم غرق که هغه خواره دیم تباه و برباده کړه دې نه به ګورې ځان ساتې طلاق ډېر خطرناک شی دی او د احتیاط شی دی ځکه خو د طلاق اختیار رب العالمین ګورې سړي له ورکړی دی نن سبا خو دا ښځې مځې تاسو وینئ که نه دا عورت او پلانکې تحریک او ډنګرې تحریک او یو ځای جلسه او بل ځای جلوس او بعضې پکې کنجرې ښځې وي هغې پکې لادام ووایي سړي له طلاق اختیار دی مونږ ته د طلاق اختیار میلو شي پوهېږه که نه وایي دا بعضې ښځې اخباراتو کې راځي که نه سړي ته طلاق اختیار دی یو ښځې پکې لادام ویلي وی سړي څلور ښځې کولی شي مونږ ته دې اجازت میلاو شي چې مونږ هم څلور مړونه وکړو مې دا چې کومه ښځه دا خبره کوي هغې دا تپوس ولې کوي هغه خو څلورو نه زیات مړونه یې کړي دا تپوس هغه ښځه چې کومه کور کې دننه د پردې ښځې هغه دا خبرې نه کوي به هر کیف نو دا پکې لا بعضې ښځې دام وایي مې الله لوی بادشاه دی الله ښه پوهېږي علیم خبیر دی چې د اختیار د طلاق خو چا له ورکوم سړي له ورکوم چا له طلاق اختیار دی سړي له سړی خو ډېر بردباره دی ډېره ګزاره کوي ښځې سره او که ښځې له د طلاق اختیار ورکړه دا نیمپوزې ښځې له زه چې پېژې بوډاګان به ګورې ټول د بټ په غاړه ناستو خفه کېږې ما ځوانانو سره خو به یې ګزاره کوله خو چې دا کم بوډا دی او دا ټخ او ټوخ کوي او د حملې ټیټه ده او بلغم ورته په لاره او په کوڅو کې او په دغه کې غورځوي ځه مړه ما طلاق کړې په دریو مې طلاق لیده بیا به دې څه کول ښځه که ډېر هم بوډی شي د خاوند خوښېږي د خدای شان دی داسې ده که نه ده په موږ خو لا خیر بوډاتوب نه راغلی چې بوډاګانو ته پته ده خو چې څومره بوډا شي ښځه زیاته خوښوي دا د خدای شان دی وایي موږ د معاشره کې اوسېږو موږ ته پته ده که نه بشیرجان خوار ته څه خبر دی ډېره دې هغه نه لانجې نه څه خبر دی دا خوند خو والد صاحب ته مې ولوي مې یو پټه خبره به در سره کومه خیال دې راغی که نه ده ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې د سرې ډولۍ خاوند کړي خبره داسې ده خبر چې پلار ورسره روان دی او که څه چلې غږ غم وله نه کوي به هر کیف پکار دی د انسان په زندګۍ کې بعضې وخت داسې بیماری په انسان راشي داسې تکلیف په انسان راشي چې بې د ښځې نه بل څوک د هغه سړي هغه خدمت نشي کولی نو سړی ګورې الله پکې دا صفت پیدا کړی دی بوډا کېږي او ښځه هم بوډۍ کېږي دې ښځې سره ډېره زیاته ګزاره کوي انتهایي زیاته ورسره کوي خو ګورې دا ښځه د مجبورۍ نه خپل خاوند سره ګزاره کوي دا ورته ګورې دا حقیقت وایم ګنې چې ښځه بوډۍ شو خاوند دې بوډا شو ټخ ټوخ کوي چې وس یې کېږي چې په دا چمغړت وله ګوتې کړي او سات یې وباسي دا ماته پته ده ځکه خو الله اختیار دی ښځې له طلاق ونه دی ورکړی دا سړي به ټوله ورځ هم دې بازارونو کې په فوټپاتونو ناستو او صاحب به شپېلۍ به یې خوله کې منډلې او چا به تورړی غږول او چا به شپېلۍ غږول او چا به یو ځای د یو کس غلامي کول او چا به بل ځای جومات کې بورقې راستې جوماتونه به یې صفا کوله لکه ولې غږ به هم نه شو کولی چې یاره څه ویلي شو ښځې طلاق کړي یو بل سره به یې جړه فریاد کول نو خبره دا ده چې الله لوی بادشاه دی ګورې دا به مونږ منو الله حکیم دی او علیم او خبیر دا به تاسو ټول منئ او دا به مونږ منو چې د الله یو کار د حکمت او د علم نه ګورې خالی نه دی نو د طلاق و الفاظو کې به ګوره ډېره زیاته ګزاره کوې مونږ له اکثر بیا راشي که نه چې کوم خاوند ښځې له طلاق ورکړي خاص سړی به راشي یاره جي یو تپوس ته نه کو یو سړي چې ته ښځې له طلاق ورکړی دی د هغه د مسئلې تپوس ده نه کو مونږ خو پې پېژو چې سړی هم دا دی طلاقي هم دا ناست دی درته خو ځان خو نه ښایي که نه یاره جي دغسې د ما یو دوست دی یو ملګری مې دی او د خولې نه یې څه ګاډې وړې ایستې دي نو چې دا ځان ستړي که زه وروره مونږ داسې مسله نه بیانه کوو سړی په خپله راوله د بیا طلاق خو بلا قسمونه دي سړی تر راوله مونږ ته یې کېنوه چې مونږ ته پوره یاره جي ما نه دا غلطي شوې ده نه طلاقي ته دا نه غلطي شوې ده نو که دې ورته ووایي چې طلاقي نو وجنې دي بیا حالانکې د خولې نه همغه الفاظ ایستي بیا دې وجنې ملکی دی نو دی کې به بیا څه وایي یاره جي څه غوسه وم ښه داسې غوسه ډېر سخت غوسه ومه نو د دا خیال چې ګنې په غوسه کې به طلاق نه کېږي زه یم وروره چې ښځې سره ناست دی
او تام ولا لاس کې سیب ورکړي او هغې هم د په خوله کې کیله منډلي، نو په دې کې څوک چاله طلاق نه ورکوي. دا طلاق همغه وخت کې کېږي چې غصه دله راشي، یاره چې ته ګوټ کې به څه پیدا نه شي. زمونږ په قرآن کې دا ګوټونه موټونه نشته، او د پیغمبر په حدیثو کې دا نورې نخرې مخرې شته دی. پاکه خبره ده، د طلاق د هر قسم جدا حکم دی. نو خدایم د دغه الطلاق د لفظ نه ګورې محفوظ وساته، ډېر ګران کار دی. او بیا چې یقین وکړه داسې خلک ماله راغلي دي، داسې زنانه چې داسې ماشومان اومخو له بچي ورته او په سرو سترګو جاړي. ای مولوي صاحب دې بچو سره بس کوم، یو کس ماله راغی، زه حقیقت ویم ګورې چې شم دی ده خبره درته کوم، خبره چې شم دی ده زنانه مو او خاوندې مو رشته دارانې مو هلک او جینۍ بلکل نوجوانان وایي دې بدبخته ماله طلاق را کړی دی. ښځی وایي او دا مضبوط 3 طلاق الفاظ یې د خولې نیستي وو. او په څه باندې او ښځې جړل بلکل جینۍ وه. ما ورته وایي دا ولې په څه طلاق ورکړه؟ وایي مولوي صاحب مانځه له مې پاسه ظالمه، مونځ له مې پاسه چې مونځ وکړه. وایي بستن یې مخ نه وغورځولو ما دې طلاق ووایي. نو وایي دا ما مانځه له پاسه دا مخامخ ولاړ دی. او هغې ښځې ما ته دا الفاظو ما چې هغه سړي ته وکتل که نه، شکل ته مې وکتل، د قیانوس د زمانې بیز دی بیزه اسخا شکل یې نیولی او دا مردار غاښونه چې ما ته کرکه راله. او چې ښځې ته مې وکتل خشته ما ته ویې قسم په خدای مولوي صاحب کله ځان غم را سره زه به سبا بل میړه وکړم. زما 10 کسه مړونه شته، زما په قوم کې ما خلک غواړي، خو د دې سپېره غم را سره اوس هم دی چې دې ظالم بدبخته ټوله ورځ مزدوري کوي، دله به څو ښځه ورکړي که به ورنه کړي. داسې ښځې هم شته. دې الفاظو نه دی الله مسلمان محفوظ ساتي. دا غلط ابغض المباحات د شریعت وایي چې بعضې موقع کې خو مباحه دي، ضرورت په وخت کې خو ګورې بیا هم د الله نه دي خوښ. ځان به د دې الفاظو نه ساتې. په هر کې هارون الرشید ما چې هغه خلک راوغوښتل علما، هلکه دا خو تا داسې ویلي که زه دوزخي ما نو ته په ما طلاقې. نو له دې څه پته لګي چې ته دوزخي او که جنتي. لنډه مسله ده، که ته دوزخي هارون الرشیده نو ښځه طلاقه ده، او که ته دوزخي نه جنتي نو بیا نه طلاقېږي. او طلاق هم 3 الفاظ دي. که تماچه کې 3 کالتوس دي بس د طلاقو، که یو دې والوځو 2 به پاتي، او که 2م نیم والوځو نو 3 به پاتي، او که 3م کالتوس دې والوځو نو تشه تماچه بیا ګرځوه. خبره خلاصه ده. 3 نجات اختیار خو سړي سره شته نه. بهر کیف یو عالم سره د دې جواب نشته. نور علماونو تپوس کوي، یو ځای نه بل ځای نه بل ځای نه بل ځای نه، ټوله وایي چې وروره دا ویلي که زه دوزخي نو ته په ما طلاقې. نو که دوزخي وي نو طلاقه ده، که دوزخي نه نه طلاقه. نو د دوزخي او د جنتي پته ما سوا د الله نه بل چاته لګي؟ څه پته لګي؟ د خاتمې څه پته لګي؟ یو سړی دی او هغه په دنیا کې جمدی دی او ډېر ښه مزېدار عبادت کوي ښشته، او اخر وخت کې د هغه نه داسې یو عمل صادر شي چې هغه د جهنم والا عمل بیا ورسره څه کوي؟ او یو سړی دی چې هغه جهنمي دی، ټول عمر د کفر عمل کوي او د دې مرګ نه لږ غوندې مخکې راغی ویرېده او کلمه د اسلام یې رب العالمین مسلمان که جهنم په دی کم خوا لاړه جنت ته لاړ. دا خو د الله اختیار دی. د خاتمې څه پته لګي او د انسان د عمل څه پته لګي؟ ته ظاهر کې یو سړی یو شان اینې دننه او پکې بله خبره. نو یو عالم سره هم دا مسله جواب نشته. وروره بس لنډه دا ده چې که دې دوزخي ښځه طلاق او که دې جنتي نه طلاق، نو موږ ته څه پته لګي دی د دوزخیانو پیرس کړی الله سره او که د جنتیانو پیرس کړی. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه دغه وخت لا ماشوم طالب دی، تاسو چې ورته چڼې وایه چڼې په لاره باندې روان دی، دا خلک پریشان دي، ګونګوسې شروع دی لکه څه چل دی. یاره جي هارون الرشید بادشاه ته یو مسله پېښه، څه مسله ده؟ وایي دغسې ده. وایي نه دې جواب خو ماله راځي. چڼې یا طالبه داسې راکوټې د 12 کالو الف دی، تا له درځي جواب بلکل ما وله بوځې. وایي یاره ته راشه او بادشاه ته دا مسله بیان کړه، خو ډېر زیات پریشانه دی. چا وی ګوره لوی لوی علما دي، هغې له جواب نه ورځي او دې رکوټې بچي ته ګوره او دی وایي ماله راځي. لاړ مجلس دا هارون الرشید ته چې وایي چې دغسې پلانکي ځای کې پلانکی محله کې یو رکوټې غوندې طالب دی، ستا د مسلې حل شته ورسره. هله شا به یې زرې راولئ. ټوله شپه بادشاه هم جاړي، ښځی معشوقه راغه هم جاړي. مولیان ما غوندې نه، لوی لوی غرونه د علم ناست دي، چا سره جواب نشته. او هر یو په دې سوچ کې دی چې دا ماشوم طالب د سره د دې مسلې جواب به څنګه وي. چې راوسته بچې تا سره د مسلې جواب شته؟ او جي وایه که نه؟ وایي نه که نه صاحب داسې خو نه کړو، ته به مهرباني وکړې تخت نه راکوشې، زه به په دې تخت کښېنم، ښځه به دې راولې، تاسو دواړه به د مسلې تپوس وکړئ، زه به جواب درکړم.
بیا راځه په خپل تخت کې کښېنه او زه به کوزېږم. دا خو د دین ډېر لوی سپکوالی دی چې ته په تخت بره ناست یې بادشاه او ته مانه د مسلې د پیغمبر علیه السلام او د خدای د کتاب تپوس کوې، زه راته لاندې ولاړ یم. داسې نه کېږي ته لاندې کوشه او زه به بره په دې تخت کښېنم. بیا ته پېښه او تخت یې پېښه. د علم قدر چا سره وي؟ قدر زر زرگر شناست قدر جوهر جوهری. د علم قدر داسې خلکو سره هغه هارون رشید او واقعي دا سړی پوه دی. ښه داسې د علم قدر شته. زه له تخت نه ورته راکوشو او موږ او تاسو هلته به ملا صاحب اودس مات کړي، اودس به وچوي، یو لاس باندې به اودس وچوي، په بل بیا پرتوغاښ نیولي. ته به ولا رامنډه کې استاد کوی کې چرګه پرېوته څو بورقې ته وباسو. یو خو د بدقسمتۍ نه زمونږ بله مسله چې ته زدم نه ده. شکر دی هغه کویان هم خدای ختم کړل. بمبې منبې دی او په اکثرو کې پلیتې اوبه ګرځي. خفه کېږې ما خو چې کوم ځای ډېران دی نو په هغه ځای بمبه سوری ده. چې اوبه کنګ څنګه لاړې شي نو هغه د ډېران هغه ټولې اوبه په هغه بمبو کې ورشي. مې دی سکې دا غوړې زیړې اوبه چې صحت هم ورسره ښه شي. پاکستان دی وي زیړې دی پکې او یرقان دی پکې. مې دې ملک کې چې دا بمبې منبې وي دي که یرقان او زیړې نه ختمېږي. دا پکې وي هم دغه یرقان او زیړې چې د ډېران زیړې اوبه څکې نو زیړې به باندې نه راځي. او ښکاره خبره و چې څنګ رنګ دی په لاس پورې کړو هماغه رنګ به د باندې خېږي. بهر کیف رونو مونږ په لاره باندې ځو. په دې شیرپو کلي کې د خالد باچا په دې کلي کې لوی روډ باندې بله اوبه را روانې بیږي روزانه سار. ته ملکه د اوبه د کوم چې قدر پیپ سوری دی خدای خبر یو وخت یو شو هغه پیپ هغسې سوری دی او هغه اوبه دې په ټول روډ باندې بیږي. یره زه یم یره پړه کې پیدا کول پکار دي که زمونږ د حکمران طبقې، زمونږ د پولیس طبقې، زمونږ د پټواري طبقې، زمونږ د تاجر طبقې، زمونږ د عوامو د طبقې، زمونږ د علماو، زمونږ د طالبانو، زمونږ د دې مسلمان په زړه کې د الله یره راله قسم په الله دا دنیا جنت دی دروغ درته نه وی. داسې ده او که نه ده؟ خو چې د ماړه کې د الله یره ني، ستا پړه کې د الله یره نشته، د دکاندار پړه کې د الله یره نشته، د ګاک پړه کې د الله یره نشته. هسې چغې مه وهئ. موږ به هم ستړی کړي او تاسو به هم ستړی شئ. لویه خبره دغه د الله. ستا په سر بار وخت پولیس ولاړې سو، الله دې په سر ولاړ دی. پولیس نه یېرېږي، د الله نه نه یېرېږي. ما ته یو سړی وایي ګاډي کې ټیپ غږېږي. تاسو خو ټیپونه بند کړي دي او په ګاډي کې ټیپ غږېږي. ما وی لویه یره به د چا نه کوو؟ د دراني صاحب نه به یې کوو که د الله نه به یې کوو؟ زه به یې رښتیا وایه وی د الله نه. نه مې د هغه پولیس نه یېرېږي چې دراني پولیس نه رالېږي چې په ما ټیپ بند کړي او هغه لوی الله چې د هر وخت په سر ولاړ د هغه نه نه یېرېږي. مې ستا پړه کې د الله یره نشته ته به د پولیس نه څو یېرېږي؟ پولیس خو دغه دی در باندې بند کړو چا خواشي بیا به ولګې. اصل څیز دا دی چې ستا په دې سینه کې په دې زړه کې د چا یره پیدا شي رونو؟ د لوی الله یره پیدا شو. دا د الله زموږ نصیب کړي. خبره مې دې پورې کوله رونو چې هغه ورته وایي چې نو مونږ خو ملا نه دغه دې لار کې تپوس کوو. دا هم سوچ نه کوو چې دین مسلې تپوس ته کوو. ورېږه صبر وکړه او که ملا ورته وایي هلکه ځه وروسته راشه او زه اودس وچوم که برجن شو که نه. اوسه پورې خو بیا د مسلې جواب کوو. اوس که برجن شو په یو کې دې والله که خلاص شي د خلکو نه. د علم یاد وساته. تپوس چې د پټواري نه کوې د پټواري نه نو کور ته وله ځې که نه ځې؟ فیس هم وله ورکې کور ته وله ورشي. وکیل نه چې د دنیا د یو خبرې تپوس کوې څه چل ورسره کوې؟ په لاره کې د چا ته تپوس کړی دی؟ نه. ملا خو یې درته مفت اخلي خو لږ جومات ته ورشه او په طریقه ورسره کښېنه او د الله د دین تپوس ته وکړه. او به دله ښه مزېدار او ښایسته ښکلی جواب به دله درکړي. بهر کیف خبره مې دې پورې کوله چې هارون الرشید د هغه تخت شاهي نه راکوشو او امام شافعي صاحب رحمت الله علیه بره تخت او خطره کوټې بچی دی. ښځه یې م راوسته. څه دې ویلي دي؟ دواړه خپل بیان وکړې. وی صاحب ما دا یو بل سره په جګړه شو. دې ښځې ما ته وی دوزخي. ما ورته وی چې که زه دوزخي نو ته به ما په دې طلاق و طلاق. اوس د دې مسلې جواب راله راکړه. وی هارون الرشید بادشاه وی علما څه وي تا خو تپوس کړي؟ وی صاحب ټول علما وایي چې د دې معلومات ګران دي چې ته دوزخي او که ته جنتي. نو که دا معلومات وي چې ته جنتي نو ښځه به طلاقه نه وي او که دا معلومات وي چې ته دوزخي ښځه به طلاقه. وی بادشاه سلامت یو تپوس ته نه کوم. تا چې ته د الله د یرې جړلې دي؟ د الله د یرې تاسو نه هم تپوس کوم که نه؟ چېرته هم د الله د یرې جړلې دي؟ وی الحمدلله. چېرته خو که نور څه نه خو چې د دنیا سخته در باندې راغلي نو بیا خو هم الله ته جړلي که نه؟ داسې ده که نه؟ که د دنیا سخته راغلي خو الله ته به هم جړلي که نه؟ جړا باندې الله ډېر خوشحالېږي. ښه ډېر زیاته مشکل الله ختموي حل کوي. وی تا بادشاه سلامت د الله د یرې چې ته جړلي دي؟ وی دا حال خو نه دی ویل پکار خو چې تا تپوس وکړه نو درته اوس ویم. وی زه هره شپه الله ته جاړم هره شپه او ویم چې یا الله
لوی رعیت تې را په غاړه کړی دی. پروردګاره د قیامت په لوی میدان کې به ته ما نه دې رعیت تپوس کې الله چې ته به ما سره څه کې. هر شپه الله ته جاړم زه وایي ښځه نه را طلاقه زه ستا په مخه ښودم په مخه هغه ځای نه علما پرې راودانګل صاحب کوم ځای نه کوم کتاب نه دې مسله ووایي شپې جاړې او که نه هغه وایي جاړم او ښځه نه طلاقه وی د قرآن نه مې راوویسته و اما من خاف مقام ربه هغه انسان چې ولمن خاف مقام ربه جنتان قرآن نه مې راوویسته. قرآن کې الله وایي چې د چا په زړه کې د الله یری دا جنتي دی. یو جنت نه برغ جنتونه ورکوم نو چې دې هره شپه الله ته جاړي د په زړه کې د الله یره شته خو دا جنتي دی که نه دا خو دوزخي نه دی جنتي دی. او ده خو وایي که ده دوزخي هم ښځه طلاقه ده د الله نه یریږي او جاړي جنتي دی دوزخي نه دی ښځه نه ده طلاقه ده. دا حقیقت دی نو د الله یره نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابي تپوس کړه ورته ودرېد وی څنګه وی صاحب خیم حضور پاک مبارک ته وی وی نه ځان څنګه مونې دې وخت کې بیماري څنګه ده حالت دې څنګه دی وی صاحب دو حالته مې دي صحابي ورته وی وی د الله نه یریږم هم ډېره او د الله د رحم تم هم ډېره کوم امید هم چې ډېر لرم. دا دوه خبرې مې دي پړه کې واقعي ګورې که یو سړی دا وایي هېڅ هم نشته ور وخت به د الله د رحمت امیدونه دي جنت به الله راکوي او جنت دا هم ګورې په خطا دی څه پته لګي په ګناه دې رونیسي. او که یو سړی دا وایي هر وخت جاړي چې خو به زه دوزخي یم زه خو جنتي نه یم زه خو دوزخي یم دا خبره هم خطره د الله د رحم امید به کوې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی که بالفرض الله حکم وکړه بالفرض خبره ده فرض که خو هر څه ته لګي بالفرض که الله اعلان وکړه چې ټوله دنیا دی جهنم ته لاړه شي ټوله دنیا او یو کس به جنت ته ځي فرضاً که الله دا اعلان وکړي چې ټوله دنیا دی جهنم ته ځي یو کس به جنت ته ځي نو حضرت عمر وی ابه زیم هغه یو کس چې جنت ته ځي وی دا مې د الله د رحمت نه دونه امید دی. او که دا اعلان وکړي چې ټوله دنیا دی جنت ته ځي دا کافر دې ځي د شیطان دې ځي ټول دې ځي یو کس به جهنم ته ځي وی یریږم به هم ځیمه دونه مې د الله نه پړه کې یره ده. دا د حضرت عمر وینا ده رضي الله عنه. نو دواړه سوچه به کې یو خوا به د الله د رحم تمه امید ساتې او بل خوا به څه کې ځان به پوره په جیل کې نه ګڼې او بل طرف ته به د الله د قهر او د غضب نه یریږې دا به هم کې پوره به ځان ازاد هم نه ګڼې. نبی اسلام مو فرمایل وی چې د مرګ په وخت کې د چا په زړه کې دا دوه صفتونه وي دا د هغه د جنت نښه ده. نو په زړه کې به دا یره ګورې خامخا رونو ساتئ چې د الله تعالی قیامت په دا لوی دربار کې به زه مخامخ کېږم ما سره و پروردګار رب العالمین د دنیا د دې ښه او د بد حساب او کتاب به کوي. که ښه مې کړي د هغې به ښه جزا راکوي که بد مې کړي د هغې به خطرناکه سزا راکوي. چې دا سوچ د انسان په زړه کې شو دا د الله ګوی دا شهادت دی په قرآن حکیم کې. بل دی وایي چې واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى چې دا یره راله خواهشاتو نه ځان یقینا خلک بیا ساتي جنت د داسې سړي ځای دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو باغ ته ننوتی و یو ډکې راواغېسته او داسې ونیوه وی دا ډکې م زما نه ښه دی ویې جړل چا ورته وی دا خو یو ډکې دی دا ته څنګه وایي چې زما نه ښه دی وی که دا ډکې دی اور ته وغورځو لوخړه به شي ختم به شي خدا نه خواسته که الله ما ته په قهر شو او وی اور ته یې وغورځولم ګوره جنتي دی مبشر بالجنت د جنت زیرې پې شوي دی یو ځل نه څو ځله زړه کې دومره یره ده چې که زه جهنم ته لاړم بالفرض نو بیا خو زما ختمېدل نشته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې ټول امت کې بهتر دی ټول امت کې د نبی علیه السلام لومبی خلیفه دی او جنتي د جنت زیرې ورته شوی دی هغه یو مرغۍ په اونه کې تاوېده را تاوېده په ژړا شوې دا هم زما نښه ده. چا ورته وی دا ولې وی دوزخ ولې نشته که نه او که خدا نه خواسته ما ته الله په قهر شي نو بیا به زه څه کوم. نورونو زړه کې به دا سوچ او دا فکر خامخا دا خیال کوئ چې دا ژوند زما ختمېدو والا دی. دې پسې یو لویه ورځ را روانه ده الله لا اله الا هو د عبادت لایق معبود بر حق دقه یو ذات دی. لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه یو لویه ورځ را روانه ده هغې له الله په خپله نوم یې ښودلی د قیامت ورځ وایي که شک او شبهه نشته په دا ورځ کې به الله ما ځان ته مخامخ کوي د دنیا د ښه او بد حساب کتاب به را سره کوي
او هغه کې شک او شبهه هم نشتا. ومن اصدق من الله حدیثا، رب العالمین فرمایي وی ګوره کته وی چې دا قیامت ورځ به څنګه راځي، دا به څنګه دا خلک جمع کېږي. نو قرآن کې الله دلایل هم ویلي دي بل ځای کې، خو دلته مزیدار دلیل وی هغه فرمایي الله ذوالجلال وی ګوره زما نه رښتونی ذات بل څوک نشته، او دا زما وینا ده چې د قیامت ورځ راځي. نو چې د قیامت ورځ را روانه ده، مرګ حق دی مونږ یې منو، او که څوک نه مني بیا هم ورله راځي او د قیامت پر ورځ الله ته به ودرېږي. نو په دې خپل زړه کې د هغه لوی رب یره راولئ. بس دا د کامیابۍ یو عظیمه نسخه درو. باقي ما درته ووایي مرګ نه هېڅوک نه خلاصېږي، که ګدا دې مري به، که بادشاه دې مري به، که ډاکټر او حکیم دې مري به، که سیاستدان دې مري به، که موت یمرو به، علما به مري، بزرګان به مري، داسې به هېڅوک پاتې نشي په دې مخ د ځمکه چې هغه له به همیشه ژوندون وي. خو اصل خبره دا ده چې رب العالمین دې زمونږ په دنیا کې هغه عمل نصیب کړي کوم چې د رب العالمین د خوشحالۍ او د الله د رضا عمل دی. بهر کیف زمونږ رور حافظ بشیر جان صاحب دا ملګري تپوس کوي چې زمونږ په محله کې 2 جماعتونه یو بل سره مخامخ دي، 100 گزه کې تقریبا واقع دي. یو جماعت 6 مرلې دی، بل 12 مرلې. نو دې مسلې وضاحت وکړي چې د رکوټې مسجد وارث اجازت او د قوم او د محلي اجازت باندې دی دویم جماعت باندې خرج کولی شي که نه؟ نه، نو تیار جماعت ته که صرف ځمکه ده جماعت کې مونځ نه شوی، مونځ پکې بالکل نه دی شوی. او اسې مثال پته ور چا دیوال ته تو کړی دی د حد بندۍ دپاره، د چا دیوال تو کړي حد بندۍ دپاره، او چا وقف کړی دی مونځ پکې نه دی شوی، او تاسو وایئ چې دا یو بل سره نږدې دی او دا بل جماعت ته بادول غواړي، نو واقعي یو ځای کې 2 جماعتونه بیا وروسته پکې اکثر قوم هم نیم شي، نو اتفاق هم پې خرابېږي. نو که مونځ پکې نه شوی او دغه د چا وقف کړي او چا نشاندهۍ دپاره چې دیوال ته شوي کنډر مثال پته وره، نو دا هغه چا چې وقف کړي د هغه په اجازت باندې تاسو هغه خرڅولی شئ، او هغه پیسې به بل جماعت باندې چې دا کم همدغه محله کې کم بل جماعت دی به هغې کوله ځمکه هلې او که په هغې په عبادي کوئ نو کولی شئ والله. دا خو د هغې واقف چا چې وقف کړی دی نو د هغه به یې خرڅوي، یا هغه به څوک وکیل کي چې د ما طرف نه ته مهرباني وکړه دا خرڅ کا. هغه واقف چا چې وقف کړی خو جمدی دی هغه انسان که نه، بس هغه چې څوک جمدی دی نو هغه په خپله باندې یا د هغه وارث که هغه ني هغه وارث هم کولی شي، یا هغه په خپله یا د څوک وکیل کي، نو دا خیر دی، ډېره ښه خبره ده، صدقه جاریه ده. هغه ځمکه هم صدقه جاریه ده، او که هغه خرڅ شي د هغې پیسې هم صدقه جاریه په دې بل جومات باندې ولګي، نو ښه خبره ده. که مونځ پکې شوي نو هغه بېله خبره ده، مونځونه پکې نه دي شوي، صرف وقف دی او د حد بندۍ لپاره دیوال دی، ټیک ته په بل ځای باندې ولګوئ. اصل کې خو ښه صورت دا دی چې کومه ځمکه جومات ته وقف شي نو چې هغه د جومات لپاره استعمال شي، هغه بدله نه شي. خو دې کې دا یو مسله جوړېږي چې دا یو بل ته بالکل مخامخ دي، نږدې نږدې دي، نو دې باندې بس تاسو د محلم 2 ځایه تقسیم بشي، جمع به هم پرې نه بشي په خپل منځ کې، بل دې جومات له به سوال کوئ چندې به وله کوئ، نو بس دا یې ښه طریقه ده او جواز یې شته دی. او پروردگار دی زمونږ حافظ بشیر جان صاحب دعا وکړئ د جمعې وخت د مانځه دی چې رب العالمین د ترور بیبي هغې مغفرت نصیب کړي، الله لوی سفر د آخرت د خوشحالو کړي، او پروردگار که څه تقصیرات ترې شوي ګناهونه انسان دنیا کې اوسېږي هغې ورته الله عفو کړي، او پروردگار دی وارثانو له صبر ورکړي، الله یې د نورو غمونو نه وساتي، او الله تعالی دې له دواړو جهانو خیر ورکړي. که صدقه خیرات یې مخکې کړي یا اوس کې الله دې هغه د قبولیت درجې ته ورسوي. دې مدرسې ته دعا وکړئ زموږ د دې رور د مدرسې ته چې الله دا مدرسه کامیابه کړي، او د جومات ته هم دعا وکړئ چې رب العالمین د جومات هم بس په اتفاق باندې سر ته ورسولي کړي، او الله په دې خلکو د دیندارۍ لپاره آباد کړي، او پروردگار زمونږ قاري صاحب د دوی نور ملګري چې دې مدرسې چې څوک خدمت کوي د مال د بدن الله دې هغوی له دواړو جهانو اجر ورکړي، کوم چې پکې طالبان دي هغه د الله کامیاب کړي، او زمونږ بشیر جان لور ته هم دعا وکړئ چې پروردگار دې خوشحاله کړي، الله دله د نعتخوانۍ او د دې نعتونو په دواړه جهانه اجر ورکړي، خدای پاک یې خوشحاله کړي، او دا یو جت یې د زړه دا دعا مته وکړئ خدای پاک یې دغه مخصوصه جت هم پوره کړي، پلار یې خدای پاک مهربانه کړي، داسې انتظام ولی الله وکړي. آخر وخت کې الله زمونږ په خولې دغه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 146 نمبر کیسټ کې تاسو د هارون رشید بادشاه او د هغې د بیبي واقعات واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 255 29 12. स्पेशल फरमाइश
د نعتخوان حافظ بشیر جان ارمانی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو قبر تیرېده، وی دې قبر ته عذاب ملاویږي، دوه قبرونه وی دې ته عذاب ملاویږي، ورشه د کجوري یو څانګه راوړی، د کجوري یو څانګه یې ماته کړه، نیمه په یو قبر خښه کړه او نیمه په بل قبر خښه کړه. یو کس چغلي خورو، بل به د متیازو نه ځان نه ساته، وی د عذاب قبر ملاویږي. د الله رسوله دا شنې څانګې دې پې ولې خښې کړې؟ وی د دې شنو څانګو د برکت نه پې رب العالمین د قبر عذاب بند. نو بعضې علما وایي وی د قبر د عذاب پې ځکه بندېږي چې دا شنې څانګې د الله ثنا وایي. نو دې وجې نه بعضې علما وایي زه خیر دی که څه شنه دې پې د پاسه کېښودل، لیکن بعضې علما وایي نه، وی دا د ثنا د وجې نه پې عذاب بند نه شو، وی دا د نبي علیه السلام یو معجزه وه، د هغه یو سوال و الله نه یې کړی، د هغه یو معجزه وه چې تر څو دا څانګې اوچني تر هغې پورې به د رب العالمین د طرف نه عذاب وي. نو دا مړو باندې سیرې اچول دا ښه خبره نه، په شریعت کې د دې ثبوت نشته، بلکې قبر ډولي کول دي او د قبر د تزیین او د ډولي کولو نه په شریعت کې منع راغلی ده. بیا خلک سپاري، بالکل ووایه که په عربی کې نه شي، په پښتو کې یو کس دې ورکوز شي هغه دې وسپاري، او دې وایي چې د الله په نوم، بسم الله، د الله په نوم وضعنا که ته مونږ کېښودې، او د نبي علیه السلام یا د اسلام په مذهب هم وسپارلې، علی ملت رسول الله، دا پیغمبر علیه السلام چې کوم مذهب راوړی د هغې مذهب په حواله باندې، د هغه دین په حواله ته مونږ الله ته وسپارلې، بس دا کافي دی، د هغه سپارل شو. قبر ولا جوړ کا، نو بیا د قبر خوا کې به لږ انتظار کوئ. اوس خو زمونږ خبرې ټولې لوړې شوې، مسله مخکې شروع کړي قبر خلاص نو بند شي. مولوي صاحب د خدای وبخښي تاسو ته پته وه هغه به کله مسله شروع کوله چې قبر به جوړ شو نو مسله به جوړوو. اوس څوک کیني نه، څوک خلک تښتي نو چې مونږ هم ورشو چا به مسله کوه، څوک نه سارېږي نو بس مونږ هم مجبوره شو مخکې مسله کوو. دا مثلا نبي علیه السلام مبارک په زندګۍ کې یو ځل په مړي مسله کړې ده، خو یاره ثبوت شته دین څه خبرې دي خلکو ته به وکړي، خلک به پرې خوشحاله شي. ورته لږ غوندې کښېنه، لږ شان چې دې ستان هغه انس او مینا او تا سره هغه دغې برابر شي چې دې مړي سره ته کښېنې. او په یو حدیث شریف کې دا هم راغلی دی چې سر ته د صورت بقرې اول او خپو ته د صورت بقرې اخر، لکه الف لام میم نه یو رکو یا یو څو آیاتونه سر طرف ته یو سړی ودرېږي او دې وایي، او خپو طرف ته آمن الرسول او لا یکلف الله دا دې وایي، او بیا ورته اجتماعي دعا وکړه، خبره خلاصه شو. دا مې ته د یو څو مسلې د مړي متعلق وکړې. خاورې چې ورته اچې په درز به نه اچې، رو رو په طریقه ورته خاورې اچوه. که مړي له بیا ځې قبر له د عبرت دپاره، دې دپاره چې یاره ثواب وشي د هغه مړي څه تلاوت وکړم، دلته هم تلاوت رسېږي هم خیر دی، که نه ځې هم خیر. خو خیر مقبرو ته تلل، نبي کریم صلی الله علیه وسلم به قبرونو ته مقبرې ته به ته، نو د مقبرې تل په شرعي طریقه هغه بالکل جایز دی، ته مقبرې ته تللی شي. 3 ورځې پورې بیا ته مړي ته هغه تعزیت دپاره راتلی شي. تعزیت دا چې هغه ته وارثانو ته به تسلي ورکړي. زمونږ په دې وطن کې یو ښه طریقه ده چې خلک راشي دعا وکړي، نو دعا هم ښه ده، الله پې خوشحالېږي. یو کس خو ګورې دا هم یاد وساتئ، زمونږ هره خبره په رسمونو بدله شوې ده. یو کس به راشي دوا به وکړو، نو ارام که ټکې م وایي، لاس به اوچت کړي، مخلی هم نوړي داسې راښکته کړي، بل به م وایي دوا به وکړو، بل به م وایي دوا به وکړو، بل به م وایي دوا به وکړو. الله څه وایي؟ الله وایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چې خدای نه سوال کوئ نو پټ وکئ او په زارۍ او په عاجزۍ د رب العالمین نه سوال وکئ. نو ښه دا ده که 5 کسه 6 کسه 10 کسه یو ځل راشي، یو مشر دې پکې دعا وکړي او سمه دعا دې وکړي چې الله دا مړی وبخي، الله ته پې رحم وکړي، الله اخر یې ښه کړي، الله ګناهونه ورته معاف کړي، نور مسلمانان دې پې امین وایي. دا بهتره خبره. ښه په مقبره کې چې کله جنازه وشي نو زمونږ خلک د مړي وارث راټینګ کړو، ودرېږه دوا به کوو، یو هم دوا کوي بل هم دوا کوي. دوا دې ونه کړه په دا جنازه کې څه اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا، دا دعاګانې وشوې که نه مړي ته؟ دا صرف ځان ورته ښیه چې زه راغلی مه ووینه، هلکه داسې ده که نه؟ ځان مونږ ښایي ورته ځان زه راغلی یم، ریا دې وکړه د الله بنده. د مړي وارث پرېږدی چې خپله مور قبر کې خښه کړي، مور به پردي سړي کوزئ، پرېږده چې دا خپله بیبي په خپلو لاسونو په لحد کې کښېني، پرېږده چې دا خپل پلار په خپله په لحد کې کښېني، نو هغه غریب خو زړه کېږي شوق یې وي، خو مونږ خلک یې نه پرېږدو. دا مه بس جنازه دې وکړه،
خد بیا 2 ثواب دي ګوري. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چا چې مړی خخ کو جنازه وکړه واپس شو 1 قیرات ثواب وشو، او چا چې مړی خخ کو بیا تر دفنه پورې وسره کېناسته 2 قیرات ثواب وشو. 1 قیرات د احد د غر عمره دی. نو موږ چې جنازه وکړو زر راتښتو نو د احد د غر عمره 1 قیرات ثواب موږ برباد کړ. دا مې ورته قصدن د دې مړي متعلق یو څو مسلې وکړو چې تاسو په خدای دې په موږ او تاسو له عمل راکړي. نو سفیان ثوری رحمت الله علیه لیکي چې ما ته هغه سړي وصیت وکړ، د هغه د وصیت مطابق ما د کفن دفن او خدمت وکړ او خخ مې کړ. وایي چې خخ مې کړ نو زه لږ ساعت د هغه قبر ته کېناستم، د هغه د وصیت مطابق او شرعان دا مسله هم ده چې کېنوت. وی د قبر سره خوا کې مې څه ذکر و اذکار یا تلاوت کو، سترګې مې پټې شوې، خوب راغی چې وده شو. هغه سړی مې په خوب کې ولید، خوشته ښکلی باغ د مزیدار د جنت او په هغې کې چهل قدمي کوي یو خوشحاله دی. ما دې تپوس وکړو چې روح ډېر زیات خوشحاله الله سره څه وکړل؟ وی الله وبخلم. پس الله وبخل یو نیک عمل خو ښایه راته. یاره ویده چې الله ته ور مخامخ شو زه ډېر ګناهګار رب العالمین راته په خپله وفرمایل چې ای بنده ډېر ګناهګار یې، ډېر ګناهونه دې کړي دي، د ډېر مضبوط عذاب لیقې، خو یو عمل دې کړی دی په هغه عمل د جنت ته بوځم او بخم دی. هغه عمل دا چې تا به د رمضان روجې ونیولې، نو د رمضان د روجو نه پس پرې د رکوټې اختر په میاشت 6 روجې نیولې. زما د محبوب په دغه حدیث ته عمل کړی دی، د هغې عمل د وجې نه بخم زه جنت ته. نو ګوره خوب شرعي دلیل نه دی او نه څه په هغې عمل څه واجب دی، خو د انسان د زړه یو تسلي پې حاصلېږي. دا سفیان ثوري رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ دی شوی، دا د هغه واقعه ده. په خپله دا خبره کوي چې ما سړی په خوب کې ولیدم. صحابه کرام به د رب العالمین د رضا ډېر خیال ساته. یو آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حتی څنګه دی بر حتی تنفقوا مما تحبون، دا آیت نازل شو سرورمی سپاره اول دی چې تاسو به کامل نیکی او بهتر نیکی ال حاصلوي چې هغه شی خرج کړئ چې کوم ستاسو خوښي. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه د نبی رسول الله صحابي دی، دا هغه یو باغ د مدینه منورې مسجد نبی مبارک ته بالکل مخامخ، او دا هغې ډېرې خوږې اوبه وې اعلی، ډېر خشته کجورې وې، انګور پکې، قسم قسم میوې وې. دومره بهترین باغ و چې نبی علیہ السلام مبارک هم هغې باغ ته راته او د هغې میوې به یې خوړې و، هغې کې به یې ناسته کوله. چې دا آیت نازل شو راغی نبی علیہ السلام نه، د الله رسوله د الله خوشحالو. ولې ابو طلحه دا آیات نازل شو چې کوم شی په خپله خوښي د هغې خیرات وکړې، دا باغ زما خوښ دی او دا مې تا ته او الله ته وسپاره چې کوم ځای م خوښ یې هلته خیرات کړې، دې ته الله خوشحالول وایي. خو نبی علیہ السلام مبارک څه وی؟ هغه وی داسې کار دی چې ستا ماماګان او ترونه هغه غریبانان دي، بس په هغوی یې وویشه او هغوی ته تقسیم کړه. د صحابو مقصد به رضا الهي وه چې زه هغه عمل وکړم چې لوی الله پې خوشحاله شي. هغه عمل نه بیا ځان ساته چې په کوم عمل به الله خفه کېده. بچی رستو دی، ښځه رستو ده، مور رستو ده، پلار رستو دی، ګاونډي رستو دی، الله مخکې دی. لاول به الله خوشحاله چې الله خوشحاله شو د الله نه پس به بیا ګور نور بندګان هغې به خوشحاله و، په داسې طریقه به یې خوشحاله و چې رب العالمین پې خفه نه شي. دا مختصره غوندې زما هم طبیعت لږ ټیک نو دې لیکي چې بعضې خلک مړي له په مړونې حجامت کوي. یاره دا خو ډېره لویه ګناه ده. مړي له په مړونې حجامت کول یعنې په مرګ نه پس الله پې نه خوشحاله، الله پې خفه کوي. وعدې دې څه چې ګیره وله خورئ، ګیره خو اصل خورول ګناه ده، لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده. او بیا مړي له ګیره خورئ دا خطرناکه ګناه ده، خطرناکه. زه خو چې مړي ته وګورم چې ګیره او برې ته یې دواړه خریلي، نو که دا د ډولۍ فرق به پې نه نو ما به وایي چې دا ښځه ده، څه پته یې لګي بیا. خدای ته وګورئ ګیرې خو مه خرایه. او مړي لږ حجامت کول دا ګوره ډېره لویه ګناه ده، د دې نه ځان ساتئ. نه په خپله ګناه کوه او د مړي دپاره د ګناه عمل کوه. دا ما ووایي چې بعضې خلک وایي دم دا ویلي چې بعضې خلک د تختې ځای کې لاټین بلئ، دا ما ووایي. بعضې خلک د مړي په درېیم ورځ د مړي جامې خلکو ته ښیي. او دا لا بیل رواجه، جامې یې راوالي، ولې واده شوی دی او امید ده
ولې اومه کې د مونږ خلک هغه جامې د ناوې رو باسي او هغه خلکو ته ښي، نو خلک جامې اخلي. نو دا ناوې ده چې ته ولې په اومه باندې جامې ښې، دا هم رسم او رواج دی. که په دې نیت یې ښې چې او خلکو ته پته ولګي د ډېرې جامې دي، نو دا هم ګورې ګناه ده، کبر او لویي ده. د مړي هغه جامې دي دا په خپله م اغوستې شي او بل له هم ورکولی شي. ګورې په خپله اغونده که نه، په خپله اغوستې شي. او که ته وایې نه که زه په خپله چې ما ته هغه مړی را یادېږي نو بیا خله مې خفه کېږي، نو خیر دی چاله خیراتي ورکه، بل مسلمان به واغوندي ثواب به دې د مړي شي. او دا درېیمې او څلوېښتې خاص یو معین روز د خیرات نشته، هر وخت مړي پسې خیرات کولی شي. خاص معین روز نه چې په دې روز به خیرات کوم او په دې روز به نه کوم، په دې شپه به خیرات کوم او په دې شپه به نه کوم، نه، هر وخت مړي پسې خیرات کولی شي. مانځه وخت کې موبایل ټلیفون که راشي نو څه به کوي؟ مانځه نه مخکې د موبایل بندی که نه؟ موبایل ټلیفون په مانځه کې ولې ساتي؟ ښه خبره نه ده. بعضې وخت په دې ښاریو کې اکثر موبایل ټلیفون راشي، دی په خپل هم دغه شي دا پریشانه شي او خلک هم پریشانه کي، بندول پکار دی. سرې کپړې نارینه چولی شي نو هسې که ضرورت دپاره اچئ، وایي چې خو مستقل د سړو دپاره د سرو کپړو اغوستو نه منع شوې ده. داسې کپړې چې هغه د ښځو رنګي د ښځو اب هم سړی نه استعمالي نه باچي. غلط نوم مسلمان ته اغېشتل دا ډېره سخته ګناه ده، سم نوم اغېشتل پکار دي. دعا کوئ چې الله پاک مونږ ده آفات و بلیاتو مصایب و مشکلات و غمونو نه پال امن کې وساتي. بعضې مسلمانان ملګري زموږ حج له تللي دي، زموږ د جمع بعضې ملګري پکې تللي دي. دعا کوئ ریاض حاجي صاحب چې څومره ملګري حج له تللي دي، الله دې د ټولو حج قبول شوی نصیب کړي او الله دې په خیر باندې واپس راوستلی کړي او پروردګار دې او عبادتونو د عمرو د طوافونو توفیق نصیب کړي. الله دې مونږ هم دغه پاک سفر باندې دغه بیت الله شریف ته بوتلی کړي. دا زمونږ دلته کې نور علي ټبر وفات شوی دی نن، اجازه خوره دعا ورته وکړئ چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي. لوی سفر الله د خوشحالو کې زمونږ د اشفاق بچا دي، مور وفات شوي هغوی ته هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي. څومره مردګان وفات دي پروردګار د ټولو بخي، الله دې په خپل رحم وکړي. او څومره چې مریضان دي په هسپتالونو کې کورونو کې رب العالمین دې وله شفا ورکړي. وصلی الله